سلامونه نوروز امید ما قدرمنو ډیره ملګری د ناصر باغ د چکن په اړه باندې بار بار واتساپونه کوي نو هر سړی ته جواب ورکولم چې ډیر ګران کار دی غوښتل مې چې په همدې هکله باندې یو وضاحتي ویډیو بله وکړم ځکه چې تېرې 2 ورځو نه زه په ناصر باغ کې وم مختلف دغه مې ولیده پروسس مې ولیده او هغلته د پی ډي ایم ای چې کومه ادارې ده د هغوی له چارواکو سره هم خبرې اترې وشولې هغوی داسې هدایت دي د ناصر باغ په هکله باندې چې یو کس هلته لاړ شي خپل د کارډ پروسټیټ کلک پروسټیټ چې دی هغه جمع کړي یا اوریجنل کارډ جمع کړي 10 بجې سره چې دی هغلته د ښایسته په نامې باندې یو پولیسواله چې ډېر ایماندار انسان دی هغه کرډې جمع کړي دغه کرډې ځان سره ویسي او هغې مطابق شروع کړي ټوکنې چې دي هغه د اف آی نه چې دی راسټمپ کړي تاریخ پکې لګېدلی وي دغه ټوکنې چې کله سټمپ شوي بار راوځي هغلته یو بلند منزل دی په هغې ګیلرۍ کې چې دی درېږي او د هغې ځای نه اعلان کوي کارډ یو راخلي لیکي چې احمد تپوس درنه کوي چې پلار دې څه نامه ده محمود نو د څومره تعداد دی ستاسې د کورنۍ 40 دی 30 دی 15 دی 10 دی 12 دی چې څومره تعداد کسان تاسو په دغه یو ټوکن باندې تلل غواړئ هغه تعداد ولیکي ورکړي او درته د ټوکن نمبر ولیکي چې 1 2 3 4 5 او هغه تاریخ واسي د اف آی طرف نه سټمپ شوي په هغه تاریخ باندې چې ستا د دغه چکن تاریخ ده په هغې تاریخ به سره د واړو تکبیرونو ته دغه سنټر ته لاړ شي سامان ټرک به چې دی دا به د ځان نه مخکې ولېږي په دغه اوس وخت کې چې شرایط د نن ورځ پورې چې زه دا ویډیو کوم نو دې پورې ډېر زیات رش دی نو کوشش وکړئ چې 15 ورځې 4 ورځې 3 ورځې خپل د کور سامان وختي ولېږي او دلته یو 4-5 ورځې په دغه کیمپ کې د خپلو خپلوانو سره تاسو پاتې شئ د چکن په تاریخ په ورځ باندې تاسو چې ناصر باغ ته پورې به پلین کوچ نیسئ د یا ځان سره د سورلۍ ګاډۍ هغې ځای پورې بیایئ کله چې تاسو د ناصر باغ سنټر ته ننوتلی د نن تاریخ نه وروسته د پی ډي ایم ای د وینا مطابق چې دغه کس چې زموږ سنټر ته راننوته دا بیا اجازت نه لري چې بیرته د ګیټ نه وځي دوی ته پلین کوچ هماغه ځای کې راځي موږ هم لیدل په دغه ویډیو کلیپونو کې هم تاسو وګورئ په دغه پلین کوچ کې تاسو کېنئ یو سهولت تاسو ته دا شو چې د دغه ناصر باغ نه تر تورخم 0 پوینټ پورې ستاسې کرایه چې دی دا په حکومت باندې د سرکاري د دغه پلین کوچ کرایه په ماجر باندې نشته دویمه خبره دا ده چې هغه انتظار چې حمزه بابا ته تلونکي کډوالې په بیګیاړي چیک پوسټ کې کوي یا په د لارې په نورو اوږدو کې کوي هغه به په دغه د ناصر باغ نه په تلونکي مهاجر باندې دغه انتظار چې دی نشته دوی به سیده ځي په تورخم دروازه کې به چې دی هغه ټوکن چې دوی ته په ناصر باغ کې د چکن نه وروسته ورکړی هغه هلته جمع کوي د دوی په لاس باندې به هغه ځای کې ټاپه ویل کېږي دوی به ځي د افغانستان طرف ته به اوړي خو د افغانستان طرف ته اوښتونکي کډوال باید یو شی په نظر کې ونیسي چې د خپلو کارډونو پروسټیټ وار له مخه کړي وي ځکه چې د دوی نه اوریجنل کارډونه دلته په ناصر باغ کې ایسارېږي او هغې طرف ته چې دی بیا تاسې نه د کارډ پروسټیټ غواړي د نورو دغه ډول معلوماتو دپاره